چې مونږ اډوکي شو راسته عضوام دا د عظم جمع ده او عضوام فعال په وزن ته جمع راغلی ده جامد لفظ ده او چې کوم مستعمل ده عظم یعظم عظمتون هغه جدا ده ماده خو دغه ده فکرمه قیاس ته عظمت عظیم ته راغلی لوی خیال کې مراله ها البته دا عظمون که باب افعال تا نقل شي نو دې کې بیا باب افعال جوړې دي شي خاصیت د ابتدا پکې راځي پوه شي مطلب باندې اعظمت الكلب مثال دی وي اعطيت الكلب اعطيت العزم الى الكلب نخره فاعله په وزن باندې دا جمع صيغه ده نخره ينخرو نخرن هغه اډو کې چې روس شي پوه شوې ناخر اخرتن فاعلتن په وزن جمع راغلی ده قالوا تلك اذن كره خاسره كره فعلتن په وزن باندې مصدر صيغه ده کر یکر کر کر کرتن 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 واپس کېدل ته ویل کېږي کرت یو خبره دوباره کول تکرار په دغه اعتبار مستعمل وي خاسرتن اسم فاعل صيغه مؤنث خسر يخسر خسر يخسر خسران ته مصدر راغلی خاسر تاوان ته لیکيږي اسم فاعل دی پوه شو فانما هي زجره واحده زجره فعلتن په وزن مصدر دی د زجر يزجر زجر يزجر زجرن زجرونم ته مصدر راغلی دی او زجرتونم ته مصدر راغلی چاته زورنه کول بدرد چاته ویل په خو کې مونږ وای رټل په سخی سره چاته خبره کول زجر توبیخ زجر توبیخ استعمالی لفظ د عربی دی او علما مولا طبقه استعمالی زجر توبیخ په خبره پوي چاته زورنه زجرت واحده فاذاهم بالساهره ساهرتن ساهرتن لفظی معنا د غټ میدان او ساهر یسهرو ساهر یسهرو ساهرن ساهرن دا تراغلی دی مصدر او ساهر اسم فاعل تراغلی دی من طلب العلا سهر الليالي من طلب العلا سهر الليالي سوک چی لوی مرتبه طلب کئی نشپی برون کئی لوی مرتبه طلب کئی نسو بکئی شپی برون کئی یعنی عبادت بکئی دا اللہ تعالی شپی رون کول دے دا پارا نچے دا چا کندر بکے شپی با رونکے نو خدای تا بجاڑی او اللہ تا بچے کم دے ناستے وکلب وداری او غواری بتی نو در کئی برلا پویشی مطلب باندے رجادا او شورو او مبارک میاشتا بیا زمون سپتا نلگی چی باوترا شو کبا اوس مون سپتا نلگی خوزا شورو خوشوا کنا شورو شوا نو گواره خوب لدیر اهمیت مور کوي د ورځې خوب پوره کوي ځکه چې ډوډۍ ختم چې ختم وبه ختم سبق نه چلاسي لاړ شي نو ثم لتخني په خبره پوه شوې نو خف خوب ځان ډیډه او ماسخوتن تراویح هم کوا او نفلونه او تلاوتونه او ذکرونه هم کوا پوه شوې پښمنی پاسې دا خوبونه مونږ ډېر کړي دي دا نه پوره کېږي په خدای چې نه پوره کېږي تا واورېده حرم شریف مولا ته مې وی چې د خدای باندې هر وخت مونږ د کېږه که دا خو د شمار ورځې دي اوس د شمار ورځې رانه ولې بربادې چې خوب کې نو په ما یې مسر بیا کېږي نو مه کوه دونه خوب کېږ به په پاکستان کې مو ډېر خوبونه کړي دلته لږ ویښ کېنه او دا دی نه شپږ شلې رحمته راورېږي شپږ شلې رحمته نو کوه توافونه پوه شوې مطلب باندې هسې خبره مې درته داسې رمضان دی ځان پې په خدای وبښئ په رمضان کې که پیغمبر اسلام په چا رمضان راغی او په خدای ځان ونه بښه دا سړی دی هلاک شي نو خدای خو بهانه غواړي که نه رضای الهی بهانه می جوید بهانه می جوید
د خدای رضا بانه غواړي قیمت نه غواړي قیمت بانه غواړي پوه شوې به هر حال موږ څه کوو سهاره یا سهارو سهارن ساحر هل اتاک حدیث موسی اتا یی تیر شوی دی اتیان فعلان په وزن باندې تی مصدر محموز الفا ناقص یایی دی تدینا اتیان راغلی دی آتیون اسم فاعل د قاضی قیده پکې شوی ده حدیث دا خبرې ته وایي نوی سیستم حدیث ویلی کېږي حدث یحدثو که حدثن تراشي نو بیا بے اودسی ته وایي خیال که حدث اصغر حدث اکبر دا جدا دی او که حداثتون تی نراشي نو نویوالی ته وایي حدیث بیا نوی خبرې ته ویلی کېږي نو دا حدیث ته ځکه وایي چې د الله د قدیم په مقابله کې دی الله کلام قدیم دا حدیث لیکن حدیث موسی دا د الله تعالی جلیل القدر پیغمبر تیر شوی دی جلیل القدر پیغمبر په خبره پوه شوي د مفعول په وزن باندې صيغه د اسم فاعل ده صيغه د اسم مفعول ده او سایوسی عیساءن فسین سره موسیون اسم فاعل دے خریون حلق کون کے موسی چاہتا ہوئی حلق کون چاڑا لفظ مولا راوالی او دا سر دل خری ویخت دیتا ہوئی خبر پوشی او موسا چستال سرو تا موسا شوی او چه پسشی دل سرو موسا بیهیش اسا چاہ موسا بیهیش خیال کے دیراده کرانلا موسی علیہ السلام ته ځکه موسی وای چې باطل وخره لری ک هغه حرامیانی سره د بادشاہ او د لخرو په ذریات کې ور ډوب کړه خیال کې دیراده خبره پوي شو ځکه ورته ویلې کی ها ټکی ته خیال کا وګوره اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى نادى ينادي منادات دا باب مفاعله نادا ینادی انا آواز کرو خو بیا دو تا لبدے ویلیو کنا نو ذکر خبر منادت را دے گنی ندا یندیم پویو نداءن ندا یندی نداءن نادیون اسم فاعل تی راغرے رے خبر پویشوی آواز پولو تویلے کی گی ربو بالواد المقدس آغا میدان کی چپاک میدان مقدس قدر یقدس تقدیس باب تفصیل دے مقدس و مقدس اسم قدس یقدس قدستونم تیرا در قادس قدیس مستعمل شوی خوی شوی طوا دزینوم دیخا اذهب الى فرعون انه طغى سیو تووی ایشو نو دخوی دا اور دے دیور نزدیشو ناغوت آغا طرف نواشو انا ربک فخلعنا علیک انك بالوادي المقدس طوى انا ربك دستا پر وفخلنا عليك تیزارو بس زما د دین یو خبره مستنبط کی معلومه ده چې د یو ادب او احترام مقامی هلته و پیزارو بس نو جمعات ته چې پیزار سره بنور دي پوه شي ملب باندې نو دا خبره انك بالوادي المقدس طوى فاذهب الى فرعون انه طغى ذهب يذهب فتح اذهب دا امر صيغه تذهبون جوړ دي الى فرعون دا د یو حرامي نوم دی پوه شئ نوم خو بلو دا لقب دی ځکه چې د مصر بادشاہانو ته فرعون ویل کېده لکه ستا د پاکستان مشر ته صدر پریزیډنټ وي او دویم ته پرایم منسٹر وي وزیر اعظم ورته ویل کېږي نه چاته ایمنه وي او چاته د سټینډینګ کمیټې چیرمن اړیو بیل نوم دی کنه نو د مصر د بادشاہانو لقب چې کوم دی فرعون لقب یو روایت کې راغلی دی چې د نوم رعمسیس ثانی یعنی رعمسیس باندې فرعونان تیر شوي دي یو مخ کې بلو یو دو پوه مطلب باندې او یو فرعون او څوک وایي چې ولید نومیو څه نومیو ولید نومیو خو د رعمسیس ثانی د تاریخ کتابونو ډېر لیکلی دی دا چې اوس وایي په طاهره کې پروت دی قاهره کې او دا الله د دریاب او ځمکه باندې نه خرابو ویسې ورته ویل یوم ننجیک ببدنک
لتكون لمن خلفك آیه بدن بدی نن پاک رو پیدما سبوتویم نه نور دی یخ کما خبره پوی شوی با بدن بدی خکاره روغی لتكون لمن خلفك آیه چې خلق رستو راځي هغه عبرت حاصلې چې دا غسره او چې ویلو چې انا ربکم الاعلى دا ویلو او اوس دا د ځان نمبر نشي سره د غلو کندوتی نه جوړه ویلې پوه شي په مطلب باندې خدای خنا آشنا قدرتونه دې رب د خدای د جنگلونو آشنا خبري دې ته سره سچوږي کنه بني اسرائیل پاک اخیمه نه ا دریاب په پټه خدای دې نه ولې نو خدای په دریاب ته وی دا حرامي زرا ښکارې کوي وی دا دې کنه دې اوس ته وګور پوه شي مطلب باندې بهر حال باندې نو کې چې تصویرونه دي غالبا هم نو دا لیکي یقینیت نه دی خو کوي چې دا دی ځکه چې حالات هم داسې معلومیږي کنه چې روغ پروته نو دا روغواله دا علامه دې خبرې ده نور داسو قطعیات نه دي ظنیات انه طغى موسى الذي رباه فرعون مرسلو وموسى الذي رباه جبريل كافر اغا موسى چې فرعون تربیت وکړو مرسل پیغمبر شو الله رسول او اغا موسى چې جبرائیل علیہ السلام تربیت کو نو اغا کافر شه سایره فقبضت قبضه من اهل الرسول وكذلك سولت لي نفسي دغه جوړ خیر دی موږ توغا یا طغیان تراغله طاغیون اسم فاعل کې نه راغله فقل هل لك الى ان تزكى خدای ورته ویلکه واخه دې نه چې دې ګناه او د حرامي تو پاک شي تزکا يتزكوا څه شي يتزكوا بیا غو راغه په لورم مقام کې نو په یې بدل شي تزکا يتزكوا بیا یې متحرک ما قبل مفتوح الف بدل شو نو تزکا يتزكى شو او تذکن تذکویون دی مصدر فعل تذکویون نو په تذکویون کې دایته تویلیو چې په اخر کې حرف علت وو یې راشي ما قبل مضمون نو د ما قبل ضمه په کسره به تذکیون شو نو بیا په یې کې د قاضي قراو شو نو تذکر شو مجرد زکات یزکو زکاتون زکواتون دی فعلت په وزن مصدر دی زکوا یزکو پشان د دعوه يدعو باندې هم اقد دعوه يدعو اعلان پکې وشو زکاتو کې مصدر راغی زکواتن و متحرک ما قبل مفتوح الف بدل زکاتن کې نه جوړ شو زکیون فعیل په وزن صفت مشبات راغلی دی او زاکیون هم ته مستعمل شوی دی بیا زاکین ویلې کیږي پاکی را وستون کې زکات پاکی را وستلو ته ویلې کیږي خودل تکي په مصطلح معنا کې مستعمل دی د مان نه یو خاصه اندازه سه اوخکل هغه مان بیا یو خاص مال دی دا غیم یو خاصه مقدار دی چې نصاب ورکوي دونه روپۍ دي دونه سره زر دي دونه سپین زر دي دونه غواګانې ګډې زیو خان دي نو دونه به تې لرکې پوه شي هغه چې دونه دي نو هغه نصاب شو دونه به تې لرکې نو هغې شرحه شوه هغې څه شوه پټینا هغې ته زکات نه وي هغې ته عشر وي كل ما اخرجت الارض ففيه عشر د زمکې نه چې زمکې څه شی پیدا کړي هغې کې عشر دی ټانګوانې دي په خبره پوه شوې خاجي واهديك الى ربك فتخشى او دا یو ته وي چې زه تاته لار وښیمه او خپل رب ته لږ شي فتخشى او د سړي روزه نه جوړ شي په خبره پوه شوې خوش نه اهديك ان تذكر اهديك دا ان دلان دی فویشی انت تزکا و اهدیک هدا یهدی اهدی دا واحد متکلم صیغه ده اهدی زتا تا هدایت کوم نه لار د توخیم دا چکم معنا دی په اراءه الطريق لا در توخیما پویشی مطلب باندې هدایت هدا یهدی ناقص دی ضربه باندې باب قیاس دی الى ربک فتخشى خپل رب ته رب تیر شوی تخشى خشیه یخشى سمع باندې ناقص یایدی
خشیت خاشن تراغلی فاراه الآیت الكبرى نو هذا نخي وتوخذ ارى يري اراتن باب افعال ارى يري مجرد رأى يرى او داغي اصل رأي يرأيو دي فرأي کی یہ متحرک ما قبل مفتوح پالک بدل شد او يرأيو کی یہ متحرک ما قبل مفتوح پالک يرآشو بیا حمزه حرکت دی وجوبا ریت خلق او حمزه دی حذف کنو يرآشو ارى باب افعال دے آیا دے سدے آیا آیا کی یہ متحرک ما کا مفتوح پر ارعاش او دا حمزه حرکت دے ریت نقل کو حمزه دی حذف کنو اراشتا تے ابل ویلیو چھے ای حذف بدال وحذف درباب يرى ويري بدل ويري لازم شذر دا لازم دي خان ارى اخيم زتاتا ادنا فارى ملاور توخذ الآية الكبرى غتا نخا غتا سوا چه لاسی پا دی ترخ وروماند چراویخ کنو دنوار پشان پڑقید وی غٹ جادوگر دے تسی غٹ حرانی وی جادوگر دے نو بیا وتا دا امسارو غرزولا نو چه امسای وتا ناغین خامار جوڑ شو خامار نو دستونا پی اولا گیر دے یارینا خبر پوشوی نو طول درباری پا دستونو اولا چل که دی رازی داسی تدو خاناش بیا چراوی بیا امساو ناشناشی او کنی که پروردگار رانا بیم کوئی بیٹری پسا لگی دلیو شپیر رانا کوئی پوشوی او دا بیا بیا بیستا بیغم املاستو دا کار دا ونی لاندی او اغا با پلا بیزی بیا رک امسا بلا بیزی بیا راشک او بیزی بلری لاری کنا نا امسا با بسی پخپل لار خبر پوشوی ناشنا کمالو پا امسا کی شعیب علیہ السلام تی ورش دننا کوٹا کی چوکی پرتی دی امسا تراو تی دراوڑا نو ویدنا دا واپس چو واپس بلی راغستا بیا یا غلاسا بیا چی تی پیره وڑا ویدن بس داستا پر اسمت کی وی چی ذکر دی خوانتا کی دینا لال کنا خبر پوش فلما توجه تلقاء مدینا قال عسى ربی ان یهدین سوا نوینا التلال نو چلا نو سچلیوکو خلقی ومولل ومن دونها سشاره امرأتين تذودان دوجنك اغيخ بلسة بداولي اغاقيه توي لا نسقي حتى يستر الرعاء وابونا شيء كبير فسقى لهما تكستاك في زمن خيمة سريعة فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال اني لما انزلت الي من خير فقير وګوره ورته نو ښا تاسو له خلک نمبر سو دی پکې ورننه وت هغه بوکې خو په ګانو کسانو د یوازې پیغمبر دې کنه خپل زور نه خلا خبر نه کنه مولای کو سو کواره لري په یو سو کې وجه لري ابو سوق نو او سمبامو زه په پاتنه وجه پیغمبر کو چې دا هغه بیا مو کسان ولي بخلي واځي اخواتیوں پہ سے لکھل یہ موسیٰ علیہ السلام نے نبوت سے پہلے ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا اور وہی کہ اس نے ایک ٹکٹی کو قتل کر لیا کافر من کر نہیں گناہ کرے بہت بڑا بہت بڑا گناہ دین جنے اترے گا خبر پوچھے من نصب المعصیت الی النبی قد کفر روح المانی لکری خبر پوچھے من نصب لدی آیت دلانی وعصوا آدم ربه فغوا كانت امرأة هذه آيات دزيل بني كلي من نسب المعصية إلى النبي فقد كفر دا جملة ما يذكره وذلك ما سلم مدركة ولا منازل سلكه فعصمة الأنبياء عندي فويش في هذا نن بينزيش كلام مسكينين طالبان سعودي في الدول ما فلان مقال كما تعرفوا بكم معصية إلى النبي فقد كفر يلا كانوا زت تقرير هناكم قدام بيه هنا بحثوا في يومي كانت ملاكم خبري مكة ونوري هذا ناغلا على انتخاب فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قال إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ويران شباباوي جناكي وقتي كوت لاري وقتي لاري هل تيول زوزال ميري خستخ كل يزوان دي على غليري مولي تورشا كوتي راي ولا كورا نو كيدو بيسي ولا وركما ياخو غريباسي مسافر فرده وطنو هوشوي پکینش تبادختونه نو ده لا نو هغه ته یې چې تر ما نه رستو راځه او زه به مخکې ځم لار خایا تمشي على استحياء اغم په حیا راغله قال ان ابي
يدعوك ليجزيك پلار مې دی غواړي ليجزيك اجر ما لقيت لنا تا موږ له چې تا له مزدوري درکړي پوه شوې نو چې راغی نو پلا هغه ورته خبرې ته کیسې ورته ده ورته نجوت من القوم الظالمين دا جريمه لا تخف ما يريد نجوت من القوم الظالمين بیا ورته ویلي إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجة فإن أتممت 10 فمن عندك خبره پوه شي هنا وی چې ګوره دا دولونه مې دي دې کې چې د خمخوري اب په نکاح درکم خو په اته کاله مزري به مې کې اب مہر شي یا که لس کاته دا بستا خبري نو هغه ته بالکل منظم ده خو ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي کما نیټه چې پورا کړه بیا را باندې ګوره زبردستی نه کې نو وی لس کاله پورا کړي د پیغمبر د شان مناسب دا چې هغه زیادت کوي خو کمې نه کوي وی خسی دی خدای دې به خو نه باشه ناشنا نفسي قرآن د ناشنا خبره راځي په ایمان کې وی کنه نو ختم بنشي نه سکو خدای سره باندې څنګه باندې کوي موږ څه د تسری هڅه غویان یو په خدای کې نو کدا څه نه خو کله بیا عجیب خبري چې وی استل کېږي باندې په مطلب باندې پوه شي دا اوس که تاسو ټینګې دې شوي په خدای چې دا ناشنا مطلب نه لسي فارا الآيات القرآن فكذب وعصى كذب يكذب تكذيب بتفي كذب يكذب كذب تنراغلي دروغ او كاذب دروغ الملا وعصى لا فرماني على مين عصى يعصي عصيان عصى يعصي دا ناقص يا ايدي ضرب باني بعصيان گناہ اسم فاعل گناہگار تو ثم ادبر يسعى ادبر يدبر ادبار رستو بدل او يسعى دا سعی رستو شو کوشش شروع کړ موسی عليه السلام دو فحشر فنادى فحشر خلق خوار کړ فهذا आवाज خلقته حشر يحشر حشرا نشر او حشر مكول نشر خورول فنادى ينادي خلق توازكم فقال انا ربكم لا خبر شي غره زستاسلو خدای ما اعلى اس تفضيل به فدا على يعلو ماخوذ به ناقص واوي دي علوان تراغله او اعلو افعلوا په وزن باندې او په سلورم مکان کې په یې بدل اعلو یې متحرک مکمل مفتوح على شيخا فاخذه الله نكال الاخره الاولى اخذ ياخذ اوني دلر الله نكال فعذاب د اخرت او د نكال اصل کې وی عبرت ته کوئی نه داسې عذاب ورکو چې نورو ته عبرت حاصل کړي دنیا کې په دریاب کې ډوب کو خلق ته وی انت بكم الاعلى والاولى ان ذلك لعبرة لمن يخشى عبر يعبر عبرة کتی مصدر راشي نو د یو سیز ناس فائدہ سبق حاصل او که عبارتون تینا مصدر راشي عبارتون بیا د خوب تعبیر ته هم ویلې کیږي يعبر تعبير فخبر پوښوي عابر کچرته عبور ته مصدر راشي نو عبور دغه عبر يعبرو ده دا یوځه او لیدل دریاب باندې سین باندې پل سړک باندې د عبور کو هغه طرف ته نو عابر چې کوم دی دا غي اسم فاعل او عابر سبيل او عابر الدنيا كن في الدنيا كأنك غريب او عابر دنیا کې د سیوسه لکه مسافر یا فلا رفیق کې لمن يخشى